السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو تر تاسو هم غواړي چې خپل د فیسبوک آی ډي لاک کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې به تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې خپل د فیسبوک آی ډي لاک کړئ. به چې کله هم څوک تاسو د آی ډي نه سکرین شاټ وباسي یعنی تاسو د پروفایل تصویر سیو کوي نو هغه به بالکل نه سیو کیږي ورسره سکرین شاټ چې کوم دی هغه به هم نه ويستلي کیږي. نو تاسو ډیر ځله په اسانه طریقه باندې خپل آی ډي لاک کولای شئ. به تاسو په نوم باندې څوک پیک آی ډي هم نشي جوړولای ورسره تاسو د آی ډي نه سکرین شاټ هم نه ويستل کیږي او سکرین ریکارډر به هم تاسو په آی ډي کې کار نه کوي. تاسو د آی ډي نه به ویډیو نه ریکارډینګ کوي. نو دا به تاسو څنګه په خپل موبایل کې دغه سیټینګ کوي په خپل آی ډي کې به څنګه دغه سیټینګ کوي دغه ټول طریقې به سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تاسو پرې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل دررسي. نو تاسو به څنګه په خپل موبایل کې دا فیسبوک انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې درکړم او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو لینک ملو شي. د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو لینک ملو شي. دا ځنه به تاسو دا یو فیسبوک په خپل موبایل کې انسټال کړئ. تاسو په موبایل کې چې کوم خپل فیسبوک دی هغه به کې هم دلته وي ورسره دا به کې بل یو فیسبوک چې کوم دا به تاسو انسټال کړئ. به تاسو کې سمپل دغه فیسبوک په دغه رقم اوپن کړئ او خپل آی ډي به بده کې لاګ ان کړئ. لګ لاندې بلال شي به تاسو کې لینګویج به وګورئ په دې کې چې بده کې لینګویج چیرته لیکل سمپل ته لینګویج لیکل تاسو ته کاری په دې لینګویج باندې وکلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په لینګویج باندې کلیک واغستو نو تاسو به څه کوئ په دې کې دلته لاندې یو زبان دی هغه زبان چې تاسو سلیکټ کړئ نو بیا به تاسو له لاک آپشن درکړي. تاسو چې یو ځل صرف هم په دې باندې دغه لاک آن کړئ نو بیا لپاره به دا په انګلیش کې په هر یو زبان کې کار کوي او په فرست ټایم چې کله تاسو آن کوئ نو صرف په دې یو زبان کې تاسو آن کولی شئ. نو تاسو به لاندې لاړ شئ ته یو زبان دا به تاسو سلیکټ کړئ. تاسو ته کاري دا چې کوم زبان دی تاسو به څه کوئ دا یو به تاسو سلیکټ کړئ. کله چې هم تاسو دا یو سلیکټ کړئ نو تاسو ته بیا الته کوم لاک چې دغه به تاسو ته شو کیږي نو تاسو یو ځل هغه آن کړئ د بیا لپاره په هر یو زبان کې هغه تاسو سره کار کوي. تاسو ته کاري زبان بالکل بدل شو زما د دې فیسبوک. بیا به تاسو کې بری 3 لاینز باندې بدل تکلیک واخلئ. تاسو ته کاري دي 3 لاینز باندې کله چې هم تاسو تکلیک خپل پروفایل به واپس اوپن کړئ الته چې کوم 3 ډاټس دي په دې باندې کلیک واخلئ نو بالکل په تاسو سره کوم لاک آپشن چې هغه به تاسو سره الته شو کوي. اګه تاسو په انګلیش یا په بل یو زبان کې ډایرکټ راشي نو بالکل به دغه لاک آپشن تاسو سره نشو کوي. تاسو خپل آی ډي نشي بدلته لاک کولای. بیا نو تاسو به څه کوئ لاړ به دغه زبان ته واړوئ مکمل او بیا به تاسو کوئ بیا به تاسو راشئ دلته به چې کوم دغه لاک دی هغه به تاسو سره شو کیږي او تاسو بیا په اسانه طریقه باندې خپل آی ډي په دې باندې لاګ ان کولی شئ. او بیا چې تاسو عام فیسبوک ته ځئ نو هلته به تاسو سره هم دغه لاک آپشن شو کوي. بیا په هر ټایم کې تاسو خپل آی ډي لاک کولی شئ ورسره واپس تاسو ان لاک کولی شئ. سکرین شاټ به هم تاسو د آی ډي نه ویستل کیږي ورسره سکرین ریکارډر چې کوم دی هغه تاسو په آی ډي کې هم کار نه کوي. نو تاسو ته کاري تاسو بلته وګورئ دا چې کوم نشان دی نو دا هغه لاک دی ور دې مکمل لیکل ته بدل دي ورسره تاسو په انګلیش کې دې ته وګورئ نو دلته لاک پروفایل وته لیکل زه به سمپل بده باندې کلیک کوم او دا چې کوم لاک دی را به دلته آن کوم. تاسو ته کاری دا به اوس آن شي او بیا لپاره که تاسو ساده فیسبوک ته ځئ کوم چې عام طور موږ استعمالو نو پاکه به تاسو ته هم دغه لاک شو کیږي. تاسو ته کاری لاک چې کوم زما آی ډي ته ولګید نو زه به اوس لاړ شم خپل فیسبوک په اوپن کوم چې زما عام فیسبوک دی. کله چې هم تاسو خپل عام فیسبوک اوپن کړئ خپل پروفایل نه بل لاندې وګورئ دلته تاسو ته بالکل کلیر لیکلی تاسو ته کاری یو هاف بلاکډ یور پروفایل. نو اوس تاسو د پروفایل نه سکرین شاټ هم نه ویستل کیږي او تاسو د پروفایل تصویر چې دا هم نه سیو کیږي. نو خو کوم کړو دا ډیر زیات د کمال طریقه ده تاسو په دغه طریقه باندې کولای شئ. او د بیا لپاره چې کله تاسو خپل پروفایل لاک کوئ یا ان لاک کوئ دا غیر پر وسم په 3 ډاټس باندې کلیک کوئ نو په هر یو فیسبوک کې به تاسو سره دلته شو کوي. عام طور چې موږ کوم فیسبوک استعمالو نو پاکي بیا هم تاسو سره دغه لاک شو کوي او تاسو به ډیر زیات پاسان طریقه باندې په هر ټایم کې خپل پروفایل نه لاک لري کولای هم شي ورسره خپل پروفایل چې کوم نه هغه تاسو واپس لاک کولای هم شي. تاسو ښکاری کله چې هم تاسو په دغه 3 ډاټس باندې بیا کلیک کړئ نو په هر ټایم کې به دغه لاک ورسره ان لاک آپشن چې کوم نه تاسو شو کوي. تاسو ښکاری دلته بالکل کلیر ان لاک پروفایل نو دا که زوس ان لاک نو واپس به واپس بیا دلته لیکلی وي چې لاک پروفایل په هر ټایم برالته لیکلی وي. نو ګمر ګرو میل تاسو په دا ویډیو خوښ شي کې ویډیو خوښ شي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ساتي. الله پامان.